ناڅاپي مینه چې په اول ځل مې لیلا لیده چې ما ته ګوري، د مینې ډکې سترګې مړاوې کې ویې خندل. زه شوم روان، ما ویل خیر ده، ځه ټوکې کوي. بیا یې اواز کړو چې ته لاړې، زه به وم انتظار. څه موده پس یې راته بیا اظهار د مینې وکړو. ما ویل نه کوم ستا مینه، زه د بل چا مینه یم. ویل یې لاړ شه، ته د مینې په درد نه پوهېږې، که مې ځان مړ کړو خون مې نه در بخښم. سبا لیلا وه هسپتال کې د مرګي په حالت. سبا لیلا وه هسپتال کې د مرګي په حالت چې مې پوښتنه ترېنه وکړه، لیلا څنګه یې اوس؟ ویل یې بس کړه، ته د مینې قدر کله کوې؟ زه خو به ستا وم، د بل چا به نه وم. زه خبر نه وم چې لیلا را سره مینه لري. ما ویل ټوکې ځورول کوي، ملنډې وهي. لیلا خبره وه چې بل ته په نکاح ورکوي. لیلا خبره وه چې بل ته په نکاح ورکوي. لیلا خوړلې وې ګولۍ، تر هسپتال یې یوړه. چې مې همدرد زړګی خبر شو په حالت د لیلا. زړګي ویل نجیب خو غرق شو ناڅاپي مینه کې. دا ناڅاپي مینه هم راغله تر زړګي مې تاو شوه. دا ناڅاپي مینه هم راغله تر زړګي مې تاو شوه. ترمنځ مو ډېر وختونه تېر شول د یو بل په تمه. هغه ویل چې لوی اختر ته به راځي او که نه. هغه ویل چې لوی اختر ته به راځي او که نه. ما ستا لپاره لوی اختر ته سرې جامې کړي دي. ما ویل نه درځم اختر ته، خطرې ډېرې دي. ما ویل نه درځم اختر ته، خطرې ډېرې دي. د هلمند نه تر کابله اوس جګړې ډېرې دي. هغه ویل که ته رانغلې دغه لوی اختر ته، زه به مې سرو جامو ته اور ورکړمه. هغه ویل که ته رانغلې دغه لوی اختر ته، زه به مې سرو جامو ته اور ورکړمه. ما ویل خیر ده، جامې وساته یو بل اختر ته، که مرګی نه و او یو ځای شو دا به لوی اختر وي. لیلا ویل کور مې خبر دی چې زه مینه یم په تا. سبا ته راشه چې مې بل ته په نکاح ورنه کړي. وختونه تېر شول، بیا لیلا راته ټلیفون ونه کړو. وختونه تېر شول، بیا لیلا راته ټلیفون ونه کړو. دغه حالت زه نږدې کړی لیونتوب ته وم بقراره او روان شوم د لیلا په طرف. سلام کلام مې ورسره وشو، خو خوشحاله نه وه. حالت بدل و، نه یې وفا نه یې مسکا ښکارېده. زه ترې روان شوم. لیلا هم خدای پاماني ونه کړه. همدرد زړګی مې شو خفه د بې وفا لیلا نه. هغه حالت زه ژړولی تر خپل کوره ومه. نجیبه مه کړه نوره مینه د کلیوالې جینۍ، دوی وي ساده مینې ته نه رسیږي. نجیبه بس کړه دا ګیلې د بې وفا لیلا نه. په نن سبا تا هیروي او د بل چا سره ځي.